زړه مې پې بایللی دی خو ښکلی دی زړه مې پې بایللی دی خو ښکلی دی او ګل هسې سپړدلی دی خو ښکلی دی زړه مې پې بایللی دی خو ښکلی دی ګل هسې سپړدلی دی خو ښکلی دی او دا زما د پلار او د نیکه وطن بدرنګه دی که ښکلی دی خو ښکلی دی دا زما د پلار او د نیکه وطن بدرنګه دی که ښکلی دی خو ښکلی دی او احساس صاحب ته دا دوه شعرونه ډالۍ وي چې زما قسمت کې د خواږه جانان دیدن نشته دی که د جانان د کور د ور سره مې ور ولګي او زما د زړه دا سوی سوی تږی تږی ارمان موړ به هم نشي که یو خوله په سمندر ولګي نوې کلام د سره شریکومه که خطا کېږم پکې نو بخښنه به غواړم کم یو پوره کما هغه به درته هم پوره کما دا نوې غزل در سره شریکومه که څه ټکې پکې خطا کېږي نو معافي به غواړم ورېږه که اوس چېرته راوړې زما د حال چې څوک خبر له راځي خیر له څوک نه راځي خو شر له راځي زما د حال چې څوک خبر له راځي خیر له څوک نه راځي خو شر له راځي او اغیار د تور کمیس او ګل په بانا پښتانه وجني پېښور له راځي اغیار د تور کمیس او ګل په بانا پښتانه وجني پېښور له راځي د بې سوکۍ به درته څه ووایم کاڼې اکثر د یتیم سر له راځي د بې سوکۍ به درته څه ووایم کاڼې اکثر د یتیم سر له راځي او د دې نیمګړې او پاني دنیا نه دا شعر د شاهین منیر صاحب ته ډالۍ وي چې د دې امزاخیل صاحب ته چې اوس دا نوم د ده اوس داسې په داسې ټایم کې بدل شو چې اوس صدر صاحب ته دا شعر ډالۍ وي چې د دې نیمګړي او فاني دنیا نه چا سفر وکړو څوک سفر له راځي د دې نیمګړي او فاني دنیا نه چا سفر وکړو څوک سفر له راځي او چې جامې وګنډي او روپۍ وګټي چې جامې وګنډي او روپۍ وګټي سرتاج اختر کې بچا کار راځي او بل کلام د سره شریکوم چې لیونی نه یم لیونو پسې مې منډې کړلې خیالي صاحب لیونی نه یم لیونو پسې مې منډې کړلې په دردېدلو تورو شپو پسې مې منډې کړلې او د ژوند په دشتو کې یوه په بله وګرځېدم د ژوند په دشتو کې یوه په بله وګرځېدم د ژوند په سختو مرحلو پسې مې منډې کړلې د خپل احساس په سوري کېناستم او ومې ژړل د خپلو اوښکو په چینو پسې مې منډې کړلې او د یو ارمان پوره کېدو دپاره پوهه نه شوم د یو ارمان پوره کېدو دپاره پوهه نه شوم د ارمانونو په ډیرو پسې مې منډې کړلې او خواهش مې زوړ شو امیدونه مې نیمګړې پاتې په خپلو تلو اسویلو پسې مې منډې کړلې او زه لا اوده وم چې مرګ راته په سر ولاړو زه لا اوده وم چې مرګ راته په سر ولاړو خپلو وړو وړو سلګو پسې مې منډې کړلې او سرتاج عمر څه دی ژوند څه دی او څنګه تېرېږي سرتاجه عمر څه دی ژوند څه دی او څنګه تېرېږي د خوب لیدو په لیدو پسې مې منډې کړلې امزاخیل بونیري صاحب ته دا ټول غزل ډالۍ وي چې که خوږې شوې که پستې شوې بې مزې شوې که خوږې شوې که پستې شوې بې مزې شوې د دنیا چې څه مزې شوې بې مزې شوې او چا کیسه راته د ګل صنوبر وکړه چې د عشق څه کیسې شوې بې مزې شوې او په ښارونو کې هم ګرانه زندګي شوه په ښارونو کې هم ګرانه زندګي شوه که په کلو کې اجرې شوې بې مزې شوې
په ښارونو کې هم ګرانه زندگی شوه که په کلو کې حجرې شوې بې مزې شوې اخلاقي پیمانه دې لیول ته لاړه که سندرې که ټپې شوې بې مزې شوې او غږ اواز په خیرالې که خچارې دی غږ اواز په خیرالې که خچارې دی بس د مخ او ملازې شوې بې مزې شوې غږ اواز په خیرالې که خچارې دی بس د مخ او ملازې شوې بې مزې شوې او وز غزل کې غونډه زنه نری شونډې وز غزل کې غونډه زنه نری شونډې اندېښنې شوې سرې لمبې شوې بې مزې شوې او نه اوس یار شته نه غمخوار شته نه ریبار نه اوس یار شته نه غمخوار شته نه ریبار که د ښکلو نندارې شوې بې مزې شوې او غریبي که ملنګي ده که خاني ده غریبي که ملنګي ده که خاني ده په نصیب مو شوګیرې شوې بې مزې شوې او یا سرتاجه د جهان واړه خبرې جهان باچا تا ته نه وام ګورې ښه یا سرتاجه د جهان واړه خبرې بې مزې شوې بې مزې شوې بې مزې شوې